صرف یو لفظ دی، یو لفظ، یو ټکی دی، یو کلمه ده، هغه چې څوک په مانځه کې ووایي نو یو الله رب العالمین د هغې د ویلو سره الله رب العالمین د بنده ته معافي کوي، د ده ګناهونه ورته الله معاف کوي. او دویم دا بنده الله رب العالمین خپل محبوب جوړوي، الله د ده سره محبت کوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث د ابي هريره رضی الله تعالی عنه په روایت باندې دی، قال النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا امن الامام، کله چې امین وی امام په مانځه کې امین وی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امین، نو فامنوا، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو مور سره امین وی فانه من وافق تامینه تامین الملائکه، ځکه چې د چا امین د امین د ملائکو سره برابرې وخوړ، یعنی دغه وخت کې امین ملائک هم امین وای، نو د چا چې امین د ملائکو د امین سره برابر شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې سړي ته به الله ګناهونه ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه، الله رب العالمین به دې بنده ته د مخکني ګناهونه معاف کړي، څومره مخکني صغیره ګناهونه چې کړي دي صرف د امین ویلو د وجې نه به الله رب العالمین د مخکني ګناهونه معاف کړي. یو بل حدیث کې داسې راځي چې څوک امین وي په امام پسې نو الله رب العالمین د دې بنده سره محبت کوي. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، کله چې امام غیر المغضوب عليهم ولا الضالين امین وي نو فقولوا امین، تاسو پسې امین ووایئ. یحبکم الله، الله تاسو سره په دې باندې محبت کوي. دا حدیث امام بخاري راوړی دی. یو اثر کې راځي چې دا امین ویل دا داسې دي لکه یو سړی چې یو صحیفه یو کتاب یو څه شی ولیکي او د هغې په اخره کې مهر ولګوي، ټافه ولګوي. دا امین ویل د دعا دپاره یو ټافه ده، یو مهر دی، چونکه الحمدلله سورة فاتحه دا دعا ده، بهترینه دعا ده. عامو دعاګانو پسې امین ویل پکار دي، خو سورة الفاتحه چې کله امام په قرت کې ولولي په مانځه کې نو د هغې نه وروستو امین ویل ځکه هغه هم دعا ده، نو په دې سره الله رب العالمین د دې بنده د ګناهونه معاف کوي او الله رب العالمین د دې بنده سره محبت کوي. او هغه بنده چې الله یې خپل محبوب جوړ کړي او الله ترې راضي شي نو د هغه بل هېڅ کمی نشته دی. الله چې د چا نه راضي شو خو بس مسله ختمه شوله، دې سړي ته چې څه دي هغه ورته میلاو شو، ځکه الله خپل محبوب جوړ کړو، الله ترې راضي شو. او وړه کلمه د امین نو موږ او تاسو له پکار دا دي چې په هر مانځه کې چې کله امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ووایي او امین ووایي نو موږ پسې وروستو امین ووایو. دوه نتیجې به موږ ته میلاو شي، یو به الله زموږ ګناهونه معاف کړي او بل به الله زموږ سره محبت وکړي او الله به موږ خپل محبوبان جوړ کړي.